الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. په مخکنی درس کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وظایف او مسؤلیتونه بیان کړي وو او د هغې نه وروسته درس کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره آداب او د هغه حقوق هم بیان کړي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې او په خپل امتیانو باندې چې دا کوم یو ایمان پرې راوړی دی په دوی باندې څه حقوق او دوی باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې څه آداب مراد کړي. هغې کې موږ درې څلور نسبتا بیان کړي وو. یو خبره دا وه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل دا یو د هغه حقونه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې لري چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي. او دویم حق دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي. واطیعوا الله و اطیعوا الرسول چې الله پاک فرمایي تاسو د الله اطاعت وکړئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ. او دریم حق دا و متابعت، قدم په قدم د هغه په باندې تلل، دې ته متابعت ویل کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دریم حق دا دی په خپل امت باندې چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او د هغه متابعت کوي او په همغه لار چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په دې لاره باندې به ځي. څلورم خبره موږ پرون شروع کړې وه، هغه دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت مسله ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او د الله محبت، مخکې مونږ خبره د الله د محبت په باره کې کړې وه د ایمان بالله کې. اوس راځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت شان ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت چې کوم یو دی دا واجب او فرض دی. امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم صحیح البخاری کتاب لیکلی هغې کې په کتاب الایمان کې یو باب دی خاص چې محبت النبی صلی الله علیه وسلم من الایمان، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت چې کوم یو دی دا د ایمان جز دی. یعنی که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت لري نو دا د ایمان یو برخه شوه، او که څوک محبت نه لري معنا دا شوه چې د ایمان نه دا برخه کمه شوله. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت چې کوم دا د ایمان په اجزاو کې راځي، لکه لمونځ او روژه او زکات حج دا نور څنګه واجب او فرض دي، دغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت هم فرض دی. امام مسلم رحمت الله چې کوم کتاب لیکلی دی صحیح مسلم، په هغې کې بیا یو عنوان خاص بل ورکړی دی، وجوب محبت النبی صلی الله علیه وسلم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت واجب دل، یعنی د رسول الله سره محبت چې دی دا واجب دی. په واجب او فرض کې صرف فرق دا دی چې ځینې امامان او مجتهدین واجب بولي او فرض او واجب دواړه یو بولي، او ځینې وایي چې نه فرض یو دی واجب بل دی، صرف لږ فرق پکې شته، دواړه حکم یو دی سره. نو ځکه د رسول الله سره محبت چې کوم یو دی دا واجب دی. مونږ پرون لږ خبره کړې وه چې یو د انسان طبي محبت دی او یو د انسان شرعي محبت او قانوني محبت دی. طبي محبت دا دی چې د خپل اولاد سره، د خپل مور پلار سره، د خپل وطن سره، د خپل ښځې سره یا د خپل خاوند سره دا محبت طبي لحاظ باندې دا دې کې څه مسله نشته، دا خامخا موجود دي او دا د انسان فطري خاصیت دی چې دی به د خپلو خپلوانو سره خپل هغه سره ماحول سره محبت او مینه لري. یو محبت ویل کېږي د الله او د رسول سره، دې ته ویل کېږي شرعي او قانوني محبت. دا معنا شوه چې ته به د الله او د رسول سره محبت ساتې، خو دا محبت به د اولاد نه، د مور پلار نه، د ټول نه زیات دي. اصل په قرآن عظیم شان کې دا مسله راغلی، احب الیکم من الله ورسوله، که دغه دا شیان دا تجارت او دا زندگی او دا چوکۍ او دا مقام دا مور او پلار او دا ټول دنیا زندگی تاسو ته ډېر هم ګرانه وي د الله او د رسولو نه، نو پس تاسو انتظار د عذاب وباسئ. نو دلته دا کومه کلمه او صیغه چې استعمال شوې احب الیکم چې دا ډېر زیات تاسو ته محبوب دي د نورو شیانو نه، د الله او د رسول نه، نو په دې خاطر باندې دا جرم ثابت دی. خدا چې محبت هغه طبي محبت هغه به خامخا موجود دی، هغه څوک د منځه نه شي وړی، هغه د انسان په فطرت او په دې سرش کې هغه ګل شوی دی هلته شته. یو دا محبت دی، دې ته دا دی چې کله ټکر راشي د دواړو محبتونو ترمنځ، نو دلته اصلي مسله هم دې ځای کې چې ته به ترجیح ورکړې الله او رسول ته. ځکه وایي احب الیکم من الله ورسوله، او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله فرمایي چې تاسو تر هغه پورې مؤمن کېدلی نه شئ کامل تر څو پورې زه درته د خپل مور پلار نه، د اولاد نه، والناس اجمعین او د ټولو خلکو نه درته ګران نه وم. احب الیکم، تر هغه پورې به تاسو کامل مؤمن کېدلی نه شئ چې زه درته د خپل مور پلار نه، د مال نه او د خلکو نه. دا احادیث په بخاري او مسلم کې مختلف الفاظ باندې راغلي دي. یو ځای کې راځي چې زه درته د خپل اولاد
خپل مور و پلار او د خپل هغه نه د خلکو نه درته ګران نه بلکې راځي چې مال هم پکې راځي چې زه به درته د اولاد نه هم د مور و پلار نه هم د خلکو نه او د مال نه هم درته ګران نه نو دلته ایمان یې وتړل شو دې پورې چې د رسول الله سلم سره که تاسو محبت وي نو دا محبت به نسبت د نورو نه زیات وي ترجیح به زیاتې ورکوئ په دې باره کې په بخاري کې حدیث راغلی عبدالله بن هشام یو صحابي دی کشر صحابي و دا د خپله قصه کوي چې یو ځل زه رسول الله سلم سره هم حضرت عمر بن خطاب هم و نور څه صحابه هم روانو په دې لاره باندې داسې روانو په دې لاره کې رسول الله سلم حضرت عمر فاروق د دې لاس نه داسې نیولی او په دې لاره باندې روان نو حضرت عمر فاروق رسول الله سلم ته مخ ور وګرځول ورته ویل چې یا رسول الله د دنیا د ټولو شیانو نه راباندې ګران دی خو د خپل نفس نه راباندې ګران دی نه خپل بدن وجود مې چې کوم یو دی دا د تا نه راباندې ګران دی نسبت هغه ته نو رسول الله سلم ورته ویل چې عمره ایمان دې مکمل نه دی ستا ایمان ناقص دی نو چې حضرت عمر پوه شو چې دا مسله خو دومره خطرناکه ده چې د خپل ځان هم باید رسول الله سلم درته ګراني نو ځکه ورته ویل چې یا رسول الله اوس پوه شم په دې مسله باندې اوس ته د ټولې دنیا د ټولو شیانو او د خپل ځان نه باندې ډېر ګران دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې الان یا عمر اوس د ایمان مکمل شو چې زه درته د خپل ځان نه ګران شو د ټولو شیانو نه د خپل ځان نه باید ته ګران دا یو حدیث دی چې امام بخاري رحمت الله علیه په خپل صحیح البخاري کې را نقل کړی دی بل حدیث په صحیح بخاري کې راغلی چې انس بن مالک رضی الله عنه د دې راوي دی دی وایي چې یو ځل موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو یو اعرابي یو اتراپي سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودرېدو چې مخامخ پوښتنه یې ترنه وکړه چې یا رسول الله متى الساعه قیامت به کله وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وکتل ورته ویل چې ته خو د قیامت په باره کې پوښتنه کوې چې قیامت کله دی تا ورته تیاری نیولی دی څه بندوبست دې ورته کړی دی ځان دې ورته چمتو کړی که نه چمتو کړی هسې وچې پوښتنې کوې چې قیامت به کله نو هغه صحابي هغه عربي دی غلی ودرېدلو غلی شو چې ما خو سوال کړی چې قیامت څه دی او زه د دې سوال لاندې راوستم چې تاسو تیاری نیولی نو دا داسې غلی شو بیا ورته وایي چې یا رسول الله ما خو ولاکه نه په لمانځه کې او نه په ډېرو اعمالو کې مې ډېره خونده نشته داسې ډېر اعمال خو نه لرم خو یو شی را سره شته هغه دا دی چې الله او رسول الله ته د هر څه نه ډېر ګران دي دا یو صفت را کې شته دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ښه چا سره چې ستا محبت وي نو په آخرت کې به ته د همغه سره وي نو حضرت انس فرمایي چې په دې خبره باندې چې کوم صحابه دلته ناستو ډېر زیات خوشحاله شو ځکه په صحابو کې یو صفت موجود هغه دا چې الله او رسول ورته د هر څه نه ډېر ګران نو انس بن مالک وایي چې موږ ته ډېره خوشحالي هغه شوه چې ځکه دا نور اعمالو کې د موږ خوند نشته دی نو دا یو صفت خو په موږ شته چې الله او رسول الله باندې ډېر ګران دی نو د دې سړي خبره باندې موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دا خوښ شو چې دا یو هغه خوښ ته چې موږ به الله او رسول سره په آخرت کې یو ځای وو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتل دا د ایمان جز دی او دویمه خبره دا ده چې وجوب محبت النبي صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت چې کوم یو دی دا د وجوبیت او د فرضیت مقام لري دا حتمی ساتل پکار دي دې ته صرف یو توجه پکار ده چې محبت خو نور هم شته دا نور محبوبیتونه موجود دي خو دا نور محبوبیتونه باید د الله او د رسول د محبت نه لاندې یعنی دا محبت زیات وي ځکه یو بل ځای کې قرآن زمشان کې والذین آمنوا اشد حبا لله هغه کسان چې مؤمنان دي هغوی د الله سره ډېر زیات محبت لري یعنی دا محبت په نورو محبتونو باندې غالب او زیات وي داسې نه ده چې نور محبت به سوچه ختموي دا ممکنه نه ده چې د خپل اولاد د خپل کور د خپل وطن سره سړي محبت نه دا به خامخا خو دا به لږ ټیټ او هغه پې زیات او چې کله د دواړو ټکر راشي نو په هغې وخت کې به دی ترجیح ورکړي د الله او د رسول محبت ته دا د ایمان تقاضا ده او دا د رسول الله وسلم د حقوقو یو حق دی بل حق پنځم حق د رسول الله وسلم دا دی چې د رسول الله وسلم د مخالفت نه ځان ساتل دا تر ټولو ډېر بدترین صفت دی د انسان چې کله د الله او د رسول سره سړی مخالف ومن یشاق الرسول هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخالفت شروع کړي نو دا تر ټولو بده خبره دا ده چې یو سړی